هی هی ګل پاڼه ښیم که نه ګل پاڼې سي مې د زړه پاڼې پاڼې دی زه یم ګل پاڼه زه یم ګل پاڼه میندې کړمه اوس زما سره پښتو وکړه لیونی کېږم راته غم د زولنو وکړه په سلامونو علیکم هیله هر کلی کوم ستړي مشئ یوټیوب چینل خپرونې ته ښه راغلاست په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله به راته یاستئ او قدرمنو ګلونو لکه څنګه چې تاسې د لارې ویډیوګانې ولیدل انځورونه مو ولیدل زه راغلی یم د پکتیا ښکلې ولسوالۍ ته پکتیا شهرنو ته پوهېږئ چې پکتیا شهرنو څمکنۍ ولسوالۍ باندې مشهوره ولسوالۍ ده چې دا یو د هغه ولسوالیو څخه ده چې ډېر زیات ترقي یې کړې پرمختګ یې کړی دی دلته ډېر په ارامۍ سره په سوکالۍ سره خلک شپې ورځې تېروي خپل د ژوند نه خوندونه اخلي او یو بله خبره دا ده چې لوړ یا هغه کم پیسې چې د نجلۍ په سر باندې اخیستل کېږي ډېرې زیاتې دي عموما په پکتیا کې خو دلته هم بیا ښه دي یو څه کنټرول شوي دي خو داسې یو کور نشته چې دلته یو دوه درې پکې مسافر نه وي او د هېواد نه بهر نه وي یا په سعودي کې یا په دوبۍ کې یا په قطر او په کویټ کې دا ځایونه د دې ډېر زیات خوښېږي او هلته مسافر سلامونه ستړی مشئ نوم دې څه دی نوم مې ګل مرجان دی سپی صاحب موږ خو تاسې ډېر زه خو پېژنم که نه ډېر ته مینهوال وم که نه مچ یا خدای دا سړی به زه کله ګورم هغه الله پاک نن لږې ولسوالۍ ته راوستلي دا لږې ولسوالۍ ده دا لږې ولسوالۍ ته زه نن ورته ولما راغلی یم که نه مچ داسې ولما نه یم چې مړ یم او ما تاسې ډېر کړي ارمانونه یاره او اوس مې په د غرونو نیواچه ولسونه یاره وجار دې شمه د رښتیا ګل مرجانې رښتیا ګل مرجان یم بیا تذکره ته به کمه ده تذکره دی تذکره چې ته ونه ښیم دلته ښه نږدې که دا ګل مرجان دی که نه دی زبردست رښتیا چې ګل مرجان ګل مرجان ته خو یې منې زه یې منم ما ومنله څومره یې منې بس زه ټوله ومنلم زه چې ټول افغانستان دی خدای پاک یو موټی یو اواز کي که نه چې یو افغانستان به چې یونه جوړ شي که نه زه به ډېر خوشحاله یم که نه اوس سپی صاحب کومه سندره ته وکړمه مسافر خو نه لرې د هېواد نه بهر مسافر مې شته دی اوس باندې مسافر دی دوبۍ کې سلامونه ورته ووایه سلامونه بیا ډېر ډېر درته یم سره دې وړم مرګلو که نه خدای دې مسافر په خیر راوستی کړي موږ بچی سلالې منګولې ډاکې کړي نوم یې څه دی نوم یې سید مرجان دی او سید مرجان ته دې دا سلامونه ډلې وي سره دې ټولو مسافرو دې سعودیه کې چې څومره خلک دي دا ټولو ته زه سلامونه کوم څومره مسافرین چې دي خدای دې خپل حلالو منګولو ډاکې راوستی کړي مننه بس سندرغاړو کې دې څوک ډېره زیاته خوښېږي سندرغاړو کې مې چې درته وایم که نه د زړه نه به وایې هغه زړه چې وایم هغه څه دی نغمه ناز اقبال ناز اقبال اول خو نغمه دی ښه او بله نغمه مې ډېره خوښېږي بله څوک بله څه دی ښایسته غوندې اواز دی چې ما نه اوس نامه غلط نه ناز اقبال نه دی ګلپاڼه هی هی ګلپاڼه ښیم که نه ګلپاڼې سي مې د زړه پاڼې پاڼې دی ګلپاڼه دې ګوري هغې ته وایه مینه در سره لرم ګلپاڼې ډېره مینه در سره لرمه ډېره څومره مونه زیاته ځان خو په سیند کې نه غورځې سیند کې نه ولا چې په دریاب کې ځان سې وغورځوم ډېره زیاته مننه اوس ورته یوه ښکلې سندره ووایه چې ګلپاڼې اوري خوند ترېنه واخلي وای زه یم ګلپاڼه د کاغذونو جوړه شوې یم ناز خو به کومه ناز خو به کومه د نازونو جوړه شوې یم زه یم ګلپاڼه زه یم ګلپاڼه لا 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 اوس یې وطن ولا سندره ته اوس د لږې منګل د پکتیا یوه ښکلې سندره راته وایه وای وطن دې کنډې کنډوالې کړو وای کنه میانه چیرې وای یاد
دې بنډې وتلي دینه وای کنه میانه چیرې وای وای په مار دې مامر جانان خوږ دی وای کنه بیمار دې پروت وی وای یا چې پښتنې ته ورځمه وای کنه په مار دې مامرې وای ټیټه شوه منګي باندې سور چرګولې ولوېده شاته یې تړلی وه تور بلې ولوېده هی 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 ای ټیټه شوه منګي باندې سور چرګولې ولوېده شاته یې تړلی وه تور بلې ولوېده هی 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 صافی صاحب جار دې شم ډېره مننه کور ودان خدای دې ژوندی لره بس مسافرو ته څه دعا او پیغام لرې مسافرو ته دا کوم چې خدای پاک دې ټول مسافرین په خپل وطن ته په خیر سمات کې سره راوستی کړي او موږ خدای پاک دې موږ افغانستان کې عمري سوله راوستی کړي او خدای پاک دې د افغانستان ټول مسلمانان په یو اتحاد یو هغه کې کړي چې یو سوله وي یو سولې لاندې ژوند تېروي بس دی مو ارمان دی اتڼ خو دې زده دی اتڼ مې ولې نه دی زده بس پاتې که نه د کلي ګودرونه خم ښایسته دي چنارونه خم ښایسته دي چې جانان مې پکې اوسېدل وړ غرونه خم ښایسته دي